الزامات لگے دے چې دا شاعر دے. داغه جواب راغی چې وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ما خپل پیغمبر ته تعلیم د شعر نه دی کړی او پیغمبر ته شعر او شاعری مناسب هم نه. دا د ځانه جوړ کړی. بل جواب راغی چې وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله. کله دې قران متعلق تاسو په شک کې چې دا د خدای کلام نه دی نو فاتوا بسورة من مثله، د دې غوندې یو سورت تاسو مراوړئ. وړوکې سورت په ټول قران کې انا اعطیناک الکوثر دی دارو. د عربو شاعران پناه په خدای، د عربو د شعری دنیا جواب دنیا نشو کول. هغه کې ادبی ذکاوت چې کومو داغه جواب دنیا نشو کول. دنیا ځکه چې د هرې ژبې خپل ادبي، لکه د پښتو خپل ادب دی. بله خبره ده چې پښتنو نه د زمانه رفتار ارڅ وویست. بله ورځ مې یو سړي نه تپوس وکړو، ما ته ویل زه غاټ پښتون یم. ما ورته ویل خفه کېږم، نن سبا چې غټ پښتون یې هغې ته زه څه بله بلا وایم. خو ستاسو مخکې دلته جومات دی که نه، زه به لږ د جومات خیال ساتم. دا بار جلسې ملسې چې که نه هلته به درته وایم چې نن سبا غټ پښتون هغه څه شي. ما ته پښتون یې ویلی، ما ځان ته یوسفزی پښتون وی. د پښتو یو تپوس در نه کومه چې سړی چې اوبه روانې وي او داسې پې ورپرېوځي او په خوله اوبه څکي، دې ته په پښتو کې څه وایي؟ تاسو لا یقین وکړئ که درځي. وله روانه ده او ته داسې پې ورپرېوځي او د هغې نه په خوله اوبه څکي، او خدای چې په لپه اوبه څکي یا په کټوري کې راوالې څکي که نه جي، چې داسې پې ورپرېوځي او په خوله تې اوبه څکي، دې ته په پښتو کې څه وایي؟ درځي چاته؟ دا زمونږ مادري ژبه ده. څوک به وایي پړ مخې اوبه څکل دي، څوک به څه وایي، څوک به څه وایي. اصلي پښتو کې دې ته څه وایي؟ ول دا خو الله که ما ته راځي نو مالته غټ پښتون نه یې، چېرته غټ جولا یې یا نداب یې یا کساب یې یا څه بله بلا یې، پښتون دې ته چاله چې د مور ژبه نه ورځي یا پښتون نه یي. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې دا و عزیزانو چې عربو کې شعري ذوق دې اسمان سره خبرې کولې. د دنیا شاعران را جمع شو چې بای دې پیغمبر خو یو اعلان کړی دی چې وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. لوی لوی شاعران، یعنی د شاعرانو د عقل یو اندازه دینه ولګوي، دینه چې امرؤ القیس یو شاعرو داغه شهرت ډیر شوی، ډیر شهرت شوی. دا نور شاعران چې د دوی چا تپوس هم نه کول. نو د نورو شاعرانو وی چې راشي دا امرؤ القیس مړ کړي. ټوله دنیا امرؤ القیس کوي او زمونږ اډو څوک نامن علي دا مړ کړي چې دا لار راته خالي شي. لکه د یوسف علیه السلام رونو یوسف ته دا معامله ولې جوړه کړې وه چې ځکه د پلار منظور نظر دی دی مړ کړي چې دا د پلار نظر کرم په مونږ هم راتلي. او دا پیشنګویي خو پلار مخکې نه ورته کړې وه چې یا بنیه لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ذك ان الشيطان للانسان عدو مبين. دا سي چلي جوړ کو چې دا امرؤ القیس مړ کړي. بارې بوتلو راځه دلته یو مشاعره ده او هغې ته چې بوتلی دی
رانیولې دی وجنی ولکه ولی وتا ټول دنیا کې نامه دا زمون سکنوم نه علي مرکو دي ول مرکوي خو می خو زه بدرته یو بیت وایم دا به زمالونو ته امانت رسوي ول ډېره خبره نو د وعده وفا دا شیم په عربو کې ډېر زیات سړی مړ کو نیم شعر ووایا دی ورته وایي چې زما مړ کوي او کور ته لاړ شي نو زما دروازه کې آواز وکړي چې یا بنت امرأ القیس ان اباکما یا بنت امرأ القیس ان اباکما بدا زما دروازه کې وایي سړی مړ کو دا قاتلان رااله او دروازه کې आवाज وکړي چې یا بنت امرأ القیس ان اباکما الونو را منډه کې او دا دواړه سړي ونیو چې ویني وویل ولی ول تاسو زما د پلار قاتلان یې مونږ کوم ځای قتل کړی دی ول تاسو قتل کړی ویني و رپورټ شو عدالت ته خبره لاړه عدالت دی جنکو ته وایي چې تاسو سره دلیل څه دی چې تاسو پلار دی وجلې دی ګوان دی په لیدلم دی دلیل څه دی ویل جی دا دواړه شاعران یو نیم بیته وای نیم بیته اده لګوي په دې عدالت کې ورته لکه وای وی یا بنت امرأ القیس ان اباکما اجنکه ورته وای چې دې بیت سره بلا کړای نه لګي سوا د دینا چې قد قتل فقاتل الداکما پلارم قتل شوه دی او قاتلان دا دواړه ولاړ دي یا دې دا شاعران دې بیت سره بل نیم بیته ولګي او یا دې بیت سره بل نیم بیته اډو لګي نه دا د عقل انتها و دارب قاتل په نیم بیت سره نیم بیت لګولو معلومولو نن په پاکستان کې قتلو کا سره سترګې تګرځ نور به پولیس رانی څه چل دی انټاروګیشن د خلقو په سرمنې وباسي او اصلي قاتل چې تاو کړي بریز ګرځي سموده کې دلته دغه جوړېدا اصلاحي کمیټه څه چل دی لکه دا امامان چې دي دا به پولیس ته د علاقه کې ملزمان خي مولیان خدای ساده دي ای پیرا پاسه دی جی بالکل به خی زه پیرا پاسه د مال خدایم خوار نه که په خبره ځان پوي کوي دا حکومت خوم د لو بن در کوي او د مالت په خیر خیرات او زکات باندې ته امامت کې چې پالاکه کې یو سړی پولیس توغه قسم په خدای چې په میراب کې دي شهید کی په میراب کې دي مړ کې چې خام مناسب تلا سیډي توپ ته اوس په جمعات کې کېناستي چې مونږ بس باندې بس یېډي کې نو مال پارام کې نه دا بالکل هم ولي او ویل والله زمون خدای تاړو دماغ نه وتله ما وې 2 لک محکمې دي حکومت سره سیډي دا سپیشل برانچ ده انټيليجنس ده کرایمز ده انټي کرپشن ده دا محکمې په مفت عربونه روپے تنخواګانې دي چې زب سیډي کار کوم په مالت کې زه ورته نصیحت ولې نه کوم چې دی پولیس ته خپل فرض خو زما دادی کا نو اصلي قاتل توکړی برید ګرځي او د پولیس انټاروګیټونه چې دي هغه پکې به مور به پدره به مدره کی غیبه الفاظ باندې قاتلان معلومون تاسو خیال راغی علما لیکي چې هارون الرشید بادشاہ دی یو وینځ سره ناشته خبرې کوي ابو نواس یو شاعر دی هغه ورغه چې د دې وینځ سره صفاتو کم په شعرونو کې نو مال بدا بادشاہ سره کی ورننوته د وینځ ډېر صفاتونه میفتونه کړی دي ا بادشاہ ورته کتلی نه ابو نواس چې راوته نو د هارون الرشید په دروازه ولیکل چې لقد زاع شعري على بابكم لقد زاع شعري على بابكم كما زاع عقد على خالصا
اے هارون الرشید زما شیرونه ټوله بس او فضل شو ستا په دروازه کې کما ذا عقد علی خالصا لکه تا چې د سرو زرو امیل د خالصي وینځ په غاړه کې ضایع کړی دی وینځ ته د سرو امیل چولې دی داسې زما شیرونه فضل شو لکه ستا د سرو امیل چې فضل شو د خالص وینځ په غاړه کې ولس ویلي بادشاہ ته چې سه په دروازه دا شعر ابو نواس لیکلو هغه ویل علیا ویني سي اورای ولی پولیس ورغه او ابو نواس ونی وټ ولی ویل بادشاہ دی غواړي د چې دننه ننوتو نو لقد زاع عین دی عین داس نو عین نه اعلان دی خپواله میټاو کړه نو چې عین نه اعلان دی خپل میټاو کړه نو بیا څه پاتې شو حمزه پاتې شو حمزه خیال راغی چې دنه لاړو بادشاہ ورته داتا سلی کلی په دروازه هغه ما صاحب سلی کلی تاسو وتعال ذلك کلی چې لقد زاع عقد على خالصه هغه قربان د سره من غواړم که بادشاہ په خپل وګوري نو شاید چې څه خبره کوي چې بادشاہ راغی چې ګوري نو زاع نه ده زاع لقد زاء شعري على بابكم كما زاء عقد على خالصا وړاندې زاء معنا ضایع شو شیرونه زما په دروازه ستا کې چې همزن عین نه خپخ میټاو کړه نو زاء معنا حمزه شو نو بیا دا معنا شو چې په تحقیق سره خوند وکړو شیرونو زما ستا په دروازه کې لکه خوند وکړو امیل د سرو زرو په غاړه د وینځستا کې یو پیوالو سره به دنیا په بل واړو تاسو خیال ابو نواس ورکې د لسب انعام ډېر لوی انعام ولا ورکو بادشاہ او ابو نواس خوشحال شو دا عالم د شعری دنیا په عربو کې او راجمشي د قران غوندي یو وړو کې صورت جوړ مونږ پښتو کې رحمان بابا زمانہ وا چاوي چې قران غوندي زم جوړول شي زه اوس خدا بل زمانہ د سبا دا کمیونست سوشلست نه جی روسی مزاج چینی مزاج لندنی مزاج امریکنی مزاج اوس خدا مزاجو نه دي پاکستان کې ټول مزاج دی د چا مزاج د روس ته د چا د چین دی د چا د امریکای دی د چا د برتانیې دی کنه جی اوس دا مزاجو نه دي مون کمیونست مون کمیونست اوس هغه ورځ یو لوی سړی دی ما ته وایي چې مولانا صاحب تاسو چې وایي چې د اسمان چې د قران کې راغلي دي چې دا چت دی نو لنټري چت ته مالاو نالاو دا لنټر دی نو ما ته وایي چې ګورئ جی 5 مرلو کې چې چرته څوک لنټر واچي داغه نه شګي باجری دومره بچي چې کوسو کې پرته نو دا دومره لوی لنټر چې قران خدای پاکه چولې دی د دې هغه ملبس شو ما ورته وی چې خان خپکیږي بنا سر خو دې د خرنه هم غټ دی او عقل پکې بالکل نشته لکه چې باز سړو کې تاسو ګوري د خر سره ورپورې تړلی چې کم سړی په خبره نه پوهیږي داغه نه خر خي تاسو خیال راغی نو ما ورته وی چې تا سر سمره غټ دی او ته د اسمان ملبه نه وینې پزمکا ول چرته مل دا غرونه دا د اسمان چې لنټري واچو دا غرونه ملبه ده کنه او والله اوس مې مالګوره سیمټ پکښتا باجری پکښتا اوس پېمان وای اوس په نه د غرنه وځي کنه دا اوس په نم هغه لنټر نه فالتو شوی دینه خو دومره لوی ملبه پاتې ده چې سمره اسمان لوی دی دومره ملبه لوی ده تر قیامت به د کائنات ته دا ملبه په کار راځي باس ویل زما د پلارم توبه ده ما ځان ته کمیونست وی او نن پوه شو دا زمون خلکو عزیزا الله چې چاته هدایت نه کړي
هغه د پیغمبر په موجودګۍ کې پیغمبر ته ګوري او ښکاری ورته نه. تاسو خیال راغی ګوري. مولانا عثماني رحمت الله علیه فرمایي چې د پیغمبر دنیا ته دراتلو داسې مثالو لکه په یک دم تیاره کې چې 1000 واټ بلب ولګي. یک دم تیاره کې نو چې یک دم تیاره کې رڼا جوړ شي نو د حیواناتو کې دوه قسم دي. یو حیوان داسې دی چې رڼا وګوري نو ورشي ترغه ته نه لري کېږي چې ځان په ستی کی، او یو حیوان داسې دی چې رڼا وګوري نظر نه لګي، لکه پتنګ او خاپیرک. پتنګ وګوره چې رڼا وګوري نو ترغه ته نه خوا کېږي چې تر څو په ځان قربان کړي نه، او خاپیرک وګوره چې رڼا وګوري نو نظر نه لګي چرته دیوال پورې نخته چې بیا تیار شي بیا را پاس یو د شپې ګرځي. نو یکدم تیار کې د 1000 واټ بلب و سردار دو جهان صلی الله علیه وسلم ابو بکر او عمر او عثمان او علی پتنګانو ځان په قربان ک، او ابو جهل او ابو طالب او عبد الله ابن ابی ابن سلول دا وګورئ رڼا لیدو نظر نه لګي د ورته ښکارېدل. تاسو خیال راغی. بیا معجزات د دې قماش لاس کې کانی راوړه، کانی ورته وي گر رسولی چیست در مشتم نهان، گر رسولی چیست در مشتم نهان، که خبرداری ز راز آسمان. ته چې د اسمانونو خبرونه بیانې اخو لري خبره دا وای زما د لاس کې څه دي. پیغمبر ورته وی زه وایم چې ستا لاس کې څه دي او که ستا د لاس کې څه دي هغه په خپله ووایي. وی نه زما لاس کې چې څه دي په خپله نشي ویلی ته یې ووایه. پیغمبر په یو ګوته هغه لاس ته اشاره کوي داسې دننه لاس کې کاڼي دا قطکاڼي غوندې دي، هغه دننه آواز کوي لا الہ گفت الا اللہ گفت، لا الہ گفت الا اللہ گفت، گوہر احمد رسول اللہ صفت. کانو آوازو کچھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دا ابو جہل پلاس کی مونږ کاڼي یو دومره یو پس مکه کاڼي راویسته ویل په دین جادو چلول. بیا د کعبه په خوا کې ولا ټول راجم شو ویل وای چې ته پیغمبر د سپوږمۍ دوه ټوکړې ک. ویل دا مسانه سورلسمه سپوږمۍ وا او د جبل ابي قبیس د پاسه ولاړه وا په ګوته ورته اشاره وک په اسمان کې دوه ټوکړې شو. او ویل د جادو تر اسمانه پورې رڼا ګوري او نظر نه لګي، معجزات ویني، او دا هغه ماشوم او دا هغه بچی معجزات ګوري چې د په مخ کې لوی شوی ایس استاذ نه لري، او هغه کمالات خی چې ځکه معجزه معنا دا ده چې بل عاجز شي او داغه جواب نشي کوي. معجزه ته ځکه معجزه وایي. زما عزیزانو عرض داو چې قرآن کریم غوندې کلام پیغمبر پیش کئی. نو رحمان بابا زمانہ وا هغه زم جوړول شم داسې شعرونه د رحمان بابا په شان دا ستنه اسمان جوړ کړي دي. ایو پر پاسه رحمان بابا غوندې شعرونه جوړه ویلو ول جوړ کدی پسې چې سر زمان سامان زمان، سر زما سامان زما زار شتر جانان زما، سر زما سامان زما دې پسې جوړ. او شعرونه مېرونه شاعران خو زمونږ ملک ډېر زیات دي. رحمان بابا مشاعره و یو کال زم غوښته وم چل تلاړ منو شاعران دي صاحب چاته میګه صاحب یو چاته عاصی صاحب
بس لکای مکای ځان پورې تړلي دي. اوس طرح دعوت طرح ما ته وګورئ دا چا چې دا ترجمې ویلي دي دا دم دا خبره واورئ. همیشه دپاره به موضوع نه بار نه وځې، هره خبره به یو موضوع لاندې کې. طرح دا وه چې څوک تر کومه به سورلي د باد په شا کا وای څوک تر کومه به سورلي د باد په شا. دا ژوند د هوا شا ده، نو تر کومه به په داسې پاس روانې خو کله به هم غورځوي. دا طرحه د شاعرانو سب داسې بکواسونه ویل کنه چې زه خو وپړسم. یو شاعر پکې راپاسې د هغه دا مخ چې دی کباب دی او ګیره پکې مچ دی، نو د کباب نه مچ غورځول پکار دا پکې دا وایي. خیر چې زه پې راپاسېدم نو داسې حجامت خو مې ټولو له وکړو که نه، داسې چې لارې مې ترې خطا کړې. او دا مې ورته ووایي چې د رحمان بابا غوندې په مشاعره کې ستاسو راوستل دا د تمام پښتون دنیا شرمول دي. د ده قبر ته ستاسو راتلل سبب د لعنت. کجا د هغه کلام تپوس ورشي غرغشتو مولانا نصیر الدین رحمه الله تعالی و تبارک نه وکړي. زه به چې ورغلم ما ته به یو قصیده ووایه، نو ما به ورته د رحمان بابا یو قصیده وویله. ما دا ټول یاد دی، ما ته د رحمان بابا کتاب یاد او دا یاد کړی مې د قیوم خان د برکته خدای پاک دې اوس وبخي. هغه یو کال زه نظر بند کړی وم د شب قدر په قلعه کې، نو نور سراسرونه د رحمان بابا کتابونو بدامې پاک یاد کړی و. تاسو خیال راغلی 11 میاشتې مې هلته تېرې کړې وې، خو چې مې واورېده چې قیوم خان مړ شو نو مال خدای چې زما په حق کې خو ونه نیسئ ما بخلی چې مړ شي یا پړ شي. ګوره مړو نه رستو د مړي بد حدیث کې راغلي دي چې بالکل به نه وایي. خلاص خبر نو ما ته یاد دی. نو مولانا صاحب چې ما ته به مولانا صاحب یو ورځ وي چې کاش چې عربي نه سیوا په بله ژبه مونځ کېدی نو ما به د رحمان بابا په شعرونو مونځ. امام غزالی تیر شوی دی هغه نه دي حل کړي لکه کم باریکات چې رحمان بابا په یو معمولی شعر کې حل کړي. اوس تصوف خپه نه شئ، تاسو مونږ څه پیژنو. تصوف هغې دپاره ځان له خواري دا محنت دی. په پاکستان کې تصوف لا څوک پېژني. که تاسو وایئ دا صوفیان مفیان خو آرام کښېنئ. نن چې اسلام زمونږ صوفیانو د لاسه څومره تباه دی، په خدای قسم که دومره 200 کاله پیرنګیانو تباه کړ لکه زمونږ د لاسه. هر یو خواهشات نفسانیو ته مونږ د دین رنګ ورکړي، هغې نه هم دین جوړ کړي. لکه وګورئ تاسو په محرم کې 10 محرم باندې دا ښځې ځي او پادیرو کې اوبه اچوي په قبرونو. دا ولې هلکه و یا سنین تگی شهیدان شي، میړم ور سره زویم ور سره سخرم ور سره اوله منګې والی را ډکی کی او خزې په قبرونو باج حسنین تگی شهیدان شي. اوس دا عقل به دې قوم له څوک ورکوي چې تگی هغې شهیدان شي او به په خپل مړي اچوي. تگی زیم او به تسکې که نه چې تگی زیم او به تسکې او ما ته وایي چې موړ شوې وږې زیمه روټۍ ته خورې او ما ته وایي موړ شوې. دا اوس عقل دی. ښه جي بیا تاسو راشي په دې قبرونو مزاراتو باندې منجور ناست هلکه څه کوي؟ مالګه ورته مخکې پرته ده، جارو پرته ده، څه کوي هلکه؟ زیارت منجورې ما. تاسو په ایمان ووایئ چې د دې زیارت دې منجور ته کوم ضرورت کېدی شي؟ بیا په ایمان ووایئ چې
چې د قبرونو د پاسه ناسته او حاصلات د قبرونو خوړل اصلی دین قرآن او حدیث دی. په حدیث کې راشي وګورئ چې څوک د قبرونو حاصلات خوري دا خلق به د جهنم په لاندې ټوکړه کې پراته. نن ستامل کې وګوره کروڑپتیان د زیارت حصے اوسم ورته راځي. د کاکا سے زیارت یو دغه کړو دا سالانه ما پسې میاګان تلو راتلتنه نه جی خامخا مال ګوره ما خو بوزي خو تاسو کار به خرابي دا مې درته ویلار څه کی مال زئی چې ور پسې وراله خدای شان ته وګورئ چې وراله ما پاغې ځای کې اوس خزي دیو چا راته وی چې دا زیارت په 1.5 لک روپۍ ټیکه کی د میاشت بس نور مې هر څه پرې خو په دغه مې شروع وکړه چې هغه را سره ورانه د بیا راته ونه وي بس دا عقل دی. بیا دا عقل به دې قوم کې څوک اچي. یو ښځې ما ته وی چې په بو میا صاحب اوبه چې څوک اوس کې خپونه بعد لاړ شي نو ما ورته چې په بو میا صاحب خو ګوره زیارت دی یو مړی دی ښه سړی تېر شوی قرآن لوی دی که په بو میا صاحب لوی دی په دې مې پوه کا ویل قرآن لوی دی قرآن لوی دی قرآن لوی دی که د په بو میا صاحب هغه منجور لوی دی چې کوم هلته ناست دی جاروی مخې ته او په دې ښځو یې وهي ویل قرآن لوی دی مال چې قرآن پہ چوف کې هغه چې کې تبرک زیاتی که هغه مالګه کې زیاتی چې کوم هلته د منجور مخې ته پرته ویل قرآن والا کې زیاتی نو مال په غبر ګوړنده شي په ټپو کې نه چې لاس تپه او نظر دې نه لګي نو قرآن غوندې عظیم کتاب در سره دی اسې راواله او په سر یې کېده او سپې کو ځان سره یې ومږه تو وایه چې د خدای په ټول کائنات کې څومره اولیاء او بزرګان او قبرونه او زیارتونه دي د قرآن د یو ټکي قیمت لري د یو ټکي نو دومره عظیم ډاکټر دی په کور کې پروت دی او تا کوزنۍ په سر کړې ده شیخ مخ کې دی او شیخنۍ ورپسې ده اوس دا عقل به دې قوم کې څوک اچي دا بالا کیږي چې شقی ازلی شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد ازلی بدبخت په نصیحت نه کی دی باندې فولادی توره یو دا گردن ته ویولته و اوس خو ټیک بشي که نه دې لپاره قانون پکار چې څو پورې د ملک قانون قرآن او حدیث شوی نه ښځه به په خپل ځای باغي وي د خدای نه سړی به په خپل ځای باغي وي هلک به په خپل ځای باغي وي جنۍ به په خپل ځای راټینګولی به نه شي هغه ورځ مې لاهور کې یو خبره کړې ده په ټول لاهور کې اور لګېدلی ما وی والله اس وقت تک میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک عورتوں تمہیں سفید برقعے پہنوا کر تمہیں گھروں میں نہ بیٹھا کور کې مې نه یې کینولي دا د یرړو ګډې غوندې به تاسو مانه ونه ګرځي نن تا عمل کې وګوره چې لږ په خېټه موړ دی ړومبی کار یې دا دی چې ښځه بربنډه کي او برګه چادري ور په سر کي او د کور روزي خلق ته وي چې دې ته وګورئ به یو د اشارې پاتې چې میړی ورته وي دا ده که نه دې سړو ته وي نور خو هر څه خلاص به دې دا پوزه به پټوي او دا به کوي کله به دا کوي کله به دا کوي کله به دا کوي شرمېدلو په شرمونو شم دا څه قوم دی دا خلق قرآن وګورئ که زه غلط وایم دا قرآن خبره ده قرآن زما نه دی
داغه خدای دی چې څوک دی په 1 منټ کې هیره کولی شي 1 منټ داغه خدای کلام وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی قرنا قرآن گورے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن اے پیغمبرہ سڑو تو آیا کہ خزے وګورئ نظرونه ښکته وغورځوئ او خزو ته ووایه چې سړي وګوري نو نظر ښکته وغورځوه نن چا پې عمل کړی تاسو دا شیخان چې ښځه وګوري نظر ښکته غورځوئ او لا ورته داسې برند شي لکه د چیلي په شان لا داسې ور برند شي مونږ داسې کولی او بیا به ځان کم ځای ساتي بھائی چېرته یو ښځه وګوري نظر ښکته کا او چې هم ښځې بیا به څه اوس خو بل څه نشته سارې میړه اوده پرته د دې کار دا راوتي بیا دا زمونږ ملک شو زمونږ صدر صاحب ډولکیا غاړه کې جو اسلام آ رہا ہے آ جائے گا آ رہا ہے آ جائے گا مال د اسلام داسې شی دی لکه دا کړه کچرګه چې که نه د سینې د هډوکې ماتي نو چې د کومې چرګې د سینې هډوکې ماتي نو هغه په هګۍ کې بچی نشي جوړولی ځکه هغه هګۍ له داسې رګړ نشي ورکولی کني کمې چرګې د سینې هډوکې ټکي په 21مه شپه بچی وباسي او چې د کمې چرګې د سینې هډوکې نه هغه په 21 کاله کېنوم بچی نه وباسي نو مال دا کړه کچرګه ده 21 کاله یې په هغو کېنوم اسلام نه راځي او نه د اسلام بچی به راوباسي ګورې به نن ستا ملک وګوره قدم بیرته دمتوب او کنجرتوب قدم بیرته نن د وی سی آر دنیا ده او د ټلویزیون دنیا ده نن ستا ملک د معززینو کور کې وی سی آر بیا په ودونو کې پردی ښځې ورکره راغلي پردی ښځې او بیا د پردو ښځو وی سی آر جوړی د واده کور والا خبردار چې چا کره واده ته لاړ نشي دې د خدای هغه ودونه و او ورځ زمونږ مالت کې واده زما کور والا وی واده دی ما چې ور نشئ دې دله کم دله په کور کې چې د پردو جنکو وی سی آر جوړیږي هغه ذلیل ته کور ته ورځي واده له د هغې مړی په تندر لګوه او ودونه یې په تندر لګوه نن کور په کور ډبتوب وکړه لکه زما د لور واده به ما کره به وي سی آر څنګه جوړ شي دا ستاسو پښتو شوه او دا ما غیرت شو چرته دیوال وایي مینګه پښتانه مینګه مالا مینګه د شپې په 1 بجه څوک رواني په موټر کې د پېښور نه مینګه مینګه مه کوئ مینګه لاړ وہی وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں هغه وخت پښتانه بچیو د پښتون د ښځې د کپړو زړه ټوټه به په ډیرانم پردي سړي نه لیده پېښور کې وګورئ زه د ښار خلکو ته خلک وایم یہ دیگر ملا شہری تے پٹھان کا سوال پیدا کر دے شہری تے پٹھان کا سوال پیدا کر میں شہری تے پٹھان دی گل نہیں کہ میں خود شہری ہاں او دن یاد کرو کہ تواڑیاں رنا دلاخاں پاندیاں ہوندیاں دلاخے بے چولے دلاخه پرتوک د پاسه یو بل پرتوک د لټې بو چې زما د پرتوک کپڑا په بورکه کې چرته پردې سړی ونه هغه وخت چرته لاړ ټانګو ته به پردې تړلې وې بورکې سره ښځه به په پردو والا ټانګه کې سیدانې به په بورکه کې خپلوانو کرنتلې په ډولۍ کې بتلې چې د بورکې کپڑا هم چرته پردې سړی ونه نن راشي د دې خلکو حال وګورئ
د بیبي فاطمه نوم هغه بل ورنه شیعه ته ما کېنه خدای دې به خو باسا سورل سوا کالو شو ځانم په وهلو بیړی تبا کړه بل چالم سپېړ نه دا ورکړ شیعه تاسو د بیبي فاطمه نوم دي بیبي فاطمه چې وفات شو وصیت یې چې زما جنازه د شپې اوچته نه کوي د ورځې اوچته نه کوي د شپې اوچته ولې اسنه چې او بیا زما جنازې د پاسه ډولای جوړه کوي چې زما د کفن کپړم چرته پردې سړې ونه دا د بیبي فاطمه وصیت نن شیعه ته تاسو د بیبي فاطمه نوم په کومه خلاله تاغه د ستر د عالم او معلم له ورځو کې ستاسو د خزو عالم وګورئ زما عزیزانو عرض داو چې قرآن کریم قانون دی او د خدای کلام د خدای په کلام توب دلیل څه دی یو مزیدار خبره د زیار ځای کې کوم په دې ملک یو ډله د پرویزیت ورته وي منکرین حدیث کراچۍ کې یو مجلس کې سره پیښ پرویز صاحبم ماتوی چې مولانا صاحب قرآن کریم کی موجودگی میں حدیث کو ماننے کی ضرورت کیا ہے مال پرویز صاحب میں آپ سے بھی ایک ڈگری اونچا ہوں آپ سے بھی بیچے وہ کیسے مالا آپ حدیث نہیں مانتے اور میں قرآن نہیں مانتا میں منکر قرآن ماتے لا حول ولا قوت ملک 100 بار لا حول ولا قوت تم میں اور مجھ میں کیا فرق ہے آپ منکر حدیث ہے میں منکر قرآن ہوں بس بات ختم نہیں قرآن تو خدا کا کتاب ہے آپ کیوں نہیں مانتے بس بات ختم ہے آپ مجھے یہ ثابت کر دیں کہ یہ قرآن خدا کا کتاب ہے تو میں مان لوں کیا قرآن کریم پہ اللہ تعالیٰ کا دستخط ہے کہ یہ میرا کتاب ہے نہیں جبریل آپ کے سامنے قرآن لے کر آیا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے نہیں آسمان سے آواز آپ نے سنا ہے کہ یہ قرآن خدا کا کلام ہے نہیں آپ کو وحی القاء وغیرہ ہوئی ہے کہ یہ قرآن خدا کا کلام ہے نہیں پھر کس نے کہا ہے کہ یہ قرآن خدا کا کلام اردو پوئی گئی کس نے کہا ہے کہ یہ قرآن خدا کا کلام بات ہوئی پیغمبر نے کہا ہے کہ یہ قرآن خدا کا کلام مال پیغمبر کو 1400 سال ہو گئے کہ وہ گزر چکے ابھی آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہ قرآن خدا کا کلام بات ہوئی حدیث میں نہیں آئے مال حدیث تو آپ مانتے نہیں ہیں حدیث تو آپ مانتے نہیں چپ سر چلو مال پرویز صاحب بات میں نے مان لی میں قرآن کو خدا کا کلام اس لیے کہتا ہوں کہ حدیث نے کہا ہے ٹھیک ہے آپ کے کہنے کے مطابق حدیث کو قرآن سے بھی پہلے ماننا پڑے گا جب قرآن ماننا پہلے آپ حدیث کو مانیں گے پیغمبر کو مخبر صادق مانیں گے اس کے بعد آپ قرآن کو مانیں گے کہ یہ خدا کا کلام اچھا آپ نے تو آپ کی کہنے کے مطابق میں مان لیا آپ نے خود تسلیم کر لیا ہے کہ حدیث کے بغیر قرآن کو قرآن نہیں کہا جا سکتا ہے ٹھیک ابھی میں قرآن تو آپ یقیناً مانتے ہیں اگر قرآن نے کہا کہ حدیث بھی خدا کا کلام ہے تو پھر تم تو کہتے ہو قرآن خدا کا کلام اور میں کہتا ہوں حدیث بھی خدا کا کلام جیسا حدیث گواہ ہے قرآن پہ کہ یہ خدا کا کلام ہے اسی طریقے سے قرآن گواہ ہے حدیث پہ کہ یہ حدیث بھی خدا کا کلام یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے مال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی قرآن نے کہا ہے کہ میرے پیغمبر نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی اس نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ میرا کلام ہے اور زبان ان کی
ماجر دي ځان له کیمپ کې بیا جلسه وکړي. تاسو خیال راغی. نو عرض میں داو چې قرآن گواه دی په دې خبره چې حدیث هم د خدای کلام هغه چرته دی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. زما د پیغمبر د ځان یو خبره نه ده، بیا په وحی کې اقسام دي. زما عزیزانو وحی لکه څنګه جبريل راځي، وحی خفی، وحی جلی، القاء، الهام. خوب د پیغمبر دام وحی من الله. دار چا خوب غلطی زمونږ استاد خوړو خوب ټیک وینا. د مقربین خوب اکثر غلط کله پکې صحیح وخی. زمون خوبونه اکثر غلط اړو غلط. د پیغمبرانو خوب چې ده وحی من الله. په دې څه دلیل ده؟ قران وګورئ. یا بنیا ابراهيم عليه السلام خپل زوی ته څه وایي؟ وایي آیات انی اذبحک فانظر ماذا ترى انی ارى في المنام انی اذبحک. بچیا خوب مې لیدلی چې زه تعالی لو. نو زوی ورته څه وایي؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. اے پلار الله چې درته څه ویلي زره غکار وکا ته به څه کې؟ ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. زه به ستا د چړې لاندې صبر کوم. ساره مغه کار وکړ. نو د پیغمبر خوب چې دی عام وحی من الله. بیا د خوبونو تعبیر. یوسف علیہ السلام خوب لیدل او پلار ولا تعبیر. اوس د خوبونو په تعبیر ګورار سړی نه پوهیږي. علامه ابن سیرین ته یو سړی راغی وی جی خوب مې لیدلې. خوب یې لیدلې او بل یو سړی ته ورغی ویل که ما غوندې مولا ته راغی وی استاد خوب مې لیدلې وی خدي لیدلې وی دا خوب مې لیدلې چې یو خپه مې په مشرق دا او یو په مغرب ده. ما مولا ورته چې خدای چې شلیدلې نه بیختي ز دومره هر تخپه دې مولا پرې خو لاړو علامه ابن سیرین ته. علامه ابن سیرین په تعبیر او رؤیا کې لوی امام. هغه ته چې دا خوب وي ورته بل چاته خو دې نه دی ویلي. وې صاحب دغه سی مولا ته مې ویل او هغه راته داسې ویل بچیا کاغه ته دې نه ویل او دا تعبیر هغه درته نه وی داسې کړي کنه نو نن به ته د مشرق او د مغرب بادشاہ وي. ستا د خوب دا تعبیر او چې اول هغه دا خوبونه هم که ګوري چا پسې ور نشي ګوري. ما په خبره پوهیږئ. یو دا مسلې هر چا نه تپوس خدای او قرآن ته وګورئ مه کوئ. رضا مسله به سار یو سړی راغی د رضا مسلې تپوس کوي یو ته ورغلی دی چرته دی هلک د دې ښځې تیرودلی دی. نو چې د دې ښځې دا لور چې دې هلک سره یې تیرودلی دی نو دغه لور یې پې ناروا ده او د دې نورې خویندې په دې هلک روا دي. مولا فتوا ورکړي د لیکلي هم ورکړي. کوم ځای کې دې بېخوده دا کار کړی باړه کې پام وی مولا او غټ پټکې د ململ په سرو. ما مولا خبر غرق پسې کدا کار دی وکړو. دیخوا وګورئ قانون دا دی. قانون کم هلک چې د کمې ښځې تی وراوړو د دې ښځې وړاندې وروسته کل هم لوڼه په دې هلک حرام دي. ځکه د هلک د دې ښځې زوی شو او وړاندې وروسته ټولې لوڼه د ده خویندې شوې بس خبره خلاصه. ټیک شو. کمې جینۍ چې د کمې ښځې تی وراودو دا ښځې که 2 کروڑه زامني او د آدم علیه السلام نواله تر دې وخته پورې که د دې بچي که نه ټول هلکان په دې جینۍ حرام دي. زما په دې خبره پوهېږي. از جانب شیر ده همه خویش شون و از جانب شیر خوار زوجان فور. قانون ده. دوی پکې رئیس دي چې نه دینه رستو کوي یا دینه مخکې کوي وړاندې رستو دا پکې روا دي. دغه هلک او جینۍ ناروا دي چې دا کم سره یو ځای تېروندلی. نو یو خو دې کې ډېر احتیاط کول. مسله به تپوس کې
دا اغا عالم نا چې اغا عالم مدرس عالمي مفتی وي تا ته پته چې دا ښه عالم دی طالبانو ته سبق ویلی شي اسی د جماعتونو امامان چې دي د غریبانو که څه زده کړي و هغه هم تې هیر شو ځکه چې د ملا واحد دکان داسې دی چې څوک دانې سودا ته د ورځې نه جماعت لراشي ور سړی چې تبلیغي جماعت والا ښه خلق دی جماعت تراشي ورونو کې نه څه بیان واوري بس دا اوسګار دی وای نو چې دا اوسګار دی ته ډیر کار والا ہے په دې پاکستان کې کار والا ماته وخه یو اکسین ماته ویلې وی جی مونږ کارونه ډیر یو د زمونږ جماعت ته تبلیغیان راشي په زور هم رئیساري معلومات د اکسینانو کار معلوم دی انجینیرانو اکسین ما پی جندري کې خواش په پاکستان کې له اکسین چرته دی او انجینیر چرته دی اکسین خود امریکی وایا اکسین خود روس وایا اکسین خود برطانیه وایا اکسین خود چین وایا انجینیر د دې ملکونو وایا چې جهازونه جوړاوه سپوږمۍ ته خېجوا د ټخېټو تاسو خطبه بجو پورې په دفتر کې بسکټونه خورئ او په 4 بجې چې راشي امبر سره میخي در تزان تیار کړی اپرانی دې سرولو له صدر روډ ته بوزي دا اکسین ما پیجندري ستاسو ډېر کار دی نو تر ماښامه میخه سره او د ورځې په دفتر کې بسکټ یې خوري ستا انجینیري ما ته معلومه ده تر اوسه پورې م څه کړي دي یو ماش هم جوړ کړی ماش یو ستنم جوړه کړې ده د بار ملک نه سپیر پاټ روغواړي او ډیبرای پیټیټ کې وي دا پاکستان یې سمبل دی او دا دبلې دوی شروع کړي ټمبم ته ګوره د دوی سرونو ته وګوره دا کپر یې ټمبم جوړولی شي په اسرائیل کې خو د ټمبم وي په دنیا کې د اټم بمونه یو زه دې نه جوړم ولې دې نه جوړم ځکه چې امریکا پې خفه کېږي او مونږ خو د امریکې خورایونه یو تاسو خیال راغی جي رزیل او شیطان او حرامي ملک د امریکې نه په مخ د ځمکه باندې سوچا سمجھے سکیم لاندې مونږ تباه کوي مونږ غرق کوي خدای دې هم دې تباه او برباد کړي خدای دې روس تباه او برباد کړي خدای دې اسرائیل تباہ کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعا وکړئ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم ثبت اقدامنا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم انت ولينا في الدنيا والاخره دعا وکي په اخلاص چې دا مدرسه الله پاک کامیاب کړي او یوازې په دې جمعات کې مې خوښه نه ده دعا وکي چې الله د مستقل بلډینګ توفیق دې خلق لور کې چې دې لپاره مستقل بلډینګ جوړ کړي او د دې علاقې خلقو کې خدای پاک اخلاص پیدا کی محبت پیدا کی دا درد پکې پیدا کی چې دې کې دا انګا بنګا طالبان راځي او قران او حدیث دکې دا لویه ذمہواری د علاقې په خلکو عائد کیږي چې دا قران او حدیث دوی په خپل مزدکی او بچو ته مخ نو الله دې توفیق درکړي عزیزانو هر خیرات واوریدا د مړو شپو د ژوندو شپو د محرم شپو د بار وفات شپو دا ټول چې را جمع کی او یو سپاره په والي او دلته راوړي دي جمعات ته چې څوک چنه به پکې سبق وای په خدای قسم دا تر قیامت پورې صدقه جاریه کی دا توفیق د خدای مونږ او تاسو ټول ته راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی و اصحاب میرے صدر محترم اور حضرات علماء کرام اور میرے عزیز بھائی اور دوستوں وقت کم ہونے کی وجہ سے میں کچھ تفصیلی باتیں آپ کے سامنے بیان نہ کر سکوں گا اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے عادت بھی نہیں ہے تقریر اردو میں کرنے کا کبھی اتفاق ہی نہیں ہوتا ہے آج کرتا ہوں آج لاہوریوں کی خاطر کرتا ہوں کیوں کہ لاہوریوں کا ایمان مجھے سن 65 کے جنگ میں معلوم ہوا تھا
لاہوریوں کا ایمان مجھے سن 65 کے جنگ میں معلوم ہوا تھا اور لاہوریوں کا ایمان مجھے مفتی محمود کے ساتھ دینے میں بھی معلوم ہوا تھا. تو میرے عزیزوں، مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی و تبارک جب کبھی مجھے کہا کرتے کہ پنڈی آؤ یا لاہور آؤ تو میں ان کو کہتا تھا کہ میں اٹکو پار لیڈری نہیں کرتا، میں لیڈر بننے کا شوق ہی نہیں کرتا، تو اس لیے میں ادھر جاتا ہی نہیں. ابھی چونکہ ان کے بچے مولانا فضل الرحمان کچھ ساتھیوں کی وجہ سے یتیم ہو چکے ہیں، تو اس لیے مجھ جیسے ضعیف اور کمزور کو بھی لاہور آنا پڑا، اور ان لوگوں کے ہاتھوں سے یتیم ہو رہے ہیں جن لوگوں کو مفتی محمود نے بنایا. کیا قومی اسمبلی میں خدا کی قسم ان لوگوں کو کوئی نزدیک نہ جانے دیتا. مفتی محمود کی برکت تھی کہ یہ بڑے بڑے پٹھوں والے بھی اسمبلی میں بیٹھ گئے، یہ ان کی برکت. آج دنیا میں جو علماء کا نام لیا جا رہا ہے، خدا کی قسم یہ مفتی محمود کی برکت ہے. میرے عزیزوں، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ دل پھینکے پپولے جل اٹھے جگر کی آگ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. وہ دیوبندیت جو شیخ الہند اور مولانا مدنی نے اور مفتی محمود نے اور مولانا یوسف بنوری نے بنایا تھا، وہ دیوبندیت آج پیسوں کی وجہ سے ضیاء الحق نے کاٹ دیا ہے. میرے عزیزوں، ہمیں کیا ہے؟ ہم تو بالواسطہ دیوبندی ہیں. یہ جو ڈائریکٹ مولانا حسین احمد مدنی کے شاگرد رہ چکے ہیں، آج وہ لوگ امریکہ کے پیسوں پہ پاکستان میں کھیل رہے ہیں اور